بسم الله الرحمن الرحيم. یو صحابی دے چاگه دا حدیث واوریدو کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحب الدبار. د رسول الله صلی الله علیه وسلم کدو سره ډیره مینه وه. صحابي وی چې زما په خدای قسم دی که زه د کدو نه بغیر بل شی اډو خورم، چې زما د محبوب کدو خواخو زه اډو بل شی خورم نه. عزیزانو، پیغمبر سره د عشق دا عالم چې ټول عمر بل شی په ځان ناروا زه بل شی اډو خورم نه، چې زما د محبوب کدو خواخو به زه به کدو خورم. مجلس لګېدلی دی، صحابه ناست دي، یو باندې چیر راغی، وی یا رسول الله داسې یو خبره راته وکړه چې زه پې جنت ته لاړ شم. حضور علیه السلام ورته وفرمایل چې 5 منځونه په خپل وخت کوه، ثم استقم، په دې قایم اوسه. سړی واپس شو او ځان سره وی چې والله لا ازید علی هذا ولا انقص، په خدای مې دې قسمی که د دې 5 منځونه نه څه پې زیات کم او نه تې څه کم کم. اوس که خیال وکئ په ظاهر دا قسم داسې دی چې 5 منځونه خو فرض دي که نه، نو هلکه نفلم کول پکار دي، تهجد کول پکار دي. نه، د پیغمبر د خولې نه دا گفت وته چې دا 5 منځونه کوه او ثم استقم، په دې قایم اوسه، والله لا ازید علی هذا ولا انقص. حضور علیہ السلام صحابه ته وویل که چا دا شوقي چې ما په دنیا کې جنتی سړی ولیدی نو دې سړي ته وګورئ، دا جنتی. نو د هغه خلقو دا عالمو چې د پیغمبر د خولې نه یو خبره ووته، مجال څه دی چې هغې کې څوک دا ووایي چې دا ولې، خو چې ولې دې ووایي نو غرق شوی که نه. نو عزیزانو، یو هغه زمانه وه د صادقینو د صلحاو زمانه وه، د صحیح عشاقو زمانه وه. یو اوس دا زمونږ زمانه ده. دا زمونږ زمانه چې ده دا داسې ده لکه د مصر یو بزرگ لیکلی دي چې که دا زمونږ د زمانې مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې وی او دوی صحابو ته کتلی وی، نو دوی به فتوا لګولې وی په صحابو باندې، او صحابو چې دوی ته کتلی وی نو یو فتوا به صحابو په دوی لګولې وی. دوی چې صحابو ته لیدلی وی نو دوی به ویلی چې دا لیوني دي، د سرمنې جامې اغوستې دي، خپو پورې د قجورو پاڼې تړلي دي، روټۍ پروا نشته، اوبو پروا نشته، د چایو پروا نشته، جامو پروا نشته، دا خو لیوني دي. نو دوی به دا فتوا په صحابو لګولی چې دا لیوني دي. او عاشق سړی خو که تاسو خیال وکئ نو ټول عمر لیونی وي، دا ستاسو غوندې غوړ زیړ نه وي، لیونی. صحابو چې دوی ته کتلی وی نو صحابو به ویلی چې دا زندیقان دي، رنگ ټنګې ډېر ښایسته او مزیدار دی خو ایمان پکې نشته. هغه ورځ یو سړی راغی، ما چېرته جمعې کې به ویلي چې مړی چې وشي نو د مړي خبر ګرځول چې دي په بازارونو کې لوډ سپیکر یې لګولو، په محلو کې دا خبر ګرځول د مړي چې دي دا خلاف سنت دي، دا مکروه دي. مړی وشو دومره قدر خلقو ته به وایي چې قبر تیار کی، خپلوانی وي د محلې خلق او څو کسه جنازه وکړي. هغه راته وایي چې یو سړي وی زمونږ کلي کې ملیان را جمع شوي وو چې کتاب دې وښیي، کتاب دې وښیي نو هله به یې منو کینی منو یې نه. مال ورته وایي چې داسې ډېرې خبرې خلک نه مني، یو پکې دام مه منئ. اوس زما دومره دړه زور دی چې زه د 2 کروڑه خبرې ما کړي دي، او زه به کتاب په ترخ کې نیسم او یو پسې به ګرځم چې راشه دا دا دی او دا دا دی او دا که اړه کې سودایي ما ته دې راشي چې دا کوم کتاب کې لیکي. زه غیر ذمه دارانه خبره نه کوم، تاسو خیال راکړئ. نو عرض مې دا و عزیزانو چې یو زمونږ زمانه ده، که حدیث ووایي نو هغې کې به دا قوم وایي چې پیغمبر دې حدیث کې څه فلسفه ده، آیات ووایي نو د خدای پاک دې آیات کې څه فلسفه ده. تاسو خیال راکړئ.